أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. محترمو په روزه کې دا مسله چې انجکشن باندې یا په ډراپ باندې لګولو باندې روزه ماتيږي او کنه ماتيږي، نو دې باره کې مختصر وضاحت چې نو هغه ستاسو د وړاندې عرض کوم. په دې کې مختلف آرا دي. په پاکستان کې هم او د پاکستان نه بهر د دنیا په سطح باندې په انجکشن او په ډریپ باندې روزه ماتيږي کنه ماتيږي، د کې د مختلف مکاتب فکر مختلف آرا دي. یو رائے د علماء دا ده چې هغه مطلقاً وایي چې روزه په نه ماتيږي. پر رګ باندې د انجکشن ولګولو که په غوخه کې د په مټ باندې یا په بل وجود په بل ځای باندې د انجکشن ولګولو، نو مطلقاً په دې باندې روزه نه ماتيږي. یو قول پکې دا دی. بل قول پکې دا دی چې مطلقاً په دې باندې روزه ماتيږي. کدا انجکشن د هر سیو په هر ځای دی ولګو، په رګ باندې دی ولګو یا په سرمن باندې په مټ باندې په بل ځای باندې دی ولګو، نو که په غوخه دی ولګو او که په رګ کې دی ولګو، نو په دې باندې مطلقاً روزه په دې باندې ماتيږي. دویم قول دی. دریم قول پکې دا دی چې بعض علما وایي که تا ته اشد ضرورت وو خو بیا تر ستن ولګوا، نو په دغه ستن لګول باندې ستا روزه نه ماتيږي. او کنا اشد ضرورت درته نو، اشد ضرورت نه مراد دا چې ستا زندگی بچ کېدا او ستا بیماری دا د خطرناک حد پورې نه سیوا کېدا، نو بیا انجکشن بنه لګي او که او د لګو نو بیا په دې باندې روزه ماتيږي. دا پکې دریم قول شو. څلورم قول پدې کې دا دی چې د رګ چې کوم انجکشن دی نو دې سره روزه ماتيږي، او د رګ نه علاوه چې کوم انجکشن په مټ باندې یا په ټوټي باندې په غوخه باندې چې کوم انجکشن ولګي، نو په دې باندې روزه نه ماتيږي. دا د بعض علماو تحقیق چې دی نو هغه دا دی. او یو پکې دا دی چې بعض علما وایي چې روزه به ماتيږي نه، پستنه باندې یا په ډریپ باندې روزه نه ماتيږي، خو چې کله رمضان شریف تیر شي نو چې په کومه روزه کې تا انجکشن یا ډریپ لګولې دی، نو احتیاطاً چې دی نو د دې قضا راوړه. یو قول د بعض علماو یو قول پکې دا دی. او بل قول پکې دا دی کوم چې دا اوس چې کوم نوې ریسرچ دی نو هغه یو قول پکې دا دی چې انجکشن دا په دوه قسمه باندې دي، یو به طور علاج دی او یو به طور غذا دی. یعنی یو به طور دوا دی او یو به طور غذا دی. نو کوم انجکشن چې هغه سړی ته د اولګي پرګي او په غوخي، خو چې کله هغه ته د هغه جسم ته د هغه وجود ته د غذا ضرورت پوره کوي او هغه ته وټامینز دی یا د هغه لوګو تم د ختمي، نو دغه انجکشن باندې روزه ماتيږي. او کوم انجکشن چې د دوا په غرض باندې وي او هغه د علاج په غرض باندې وي، نو هغه وی چې په دغه انجکشن باندې او په دغه ډریپ باندې روزه نه ماتيږي، که په رګ باندې ولګي او که په غوخه باندې ولګي. ورونو دا شپږ قسمه خبره زما د تحقیق مطابق ماته معلومه وي. کې دي شي د دینه علاوه پکې د بعضی علماو نور اقوال چې دینه هغه موجود وي، او چونکه ظاهري خبره ده چې په دې باندې د قران او د حدیث نص نه دی وارد، نو چې کله په یو مسله باندې نص نه وي وارد، نو بیا په هغه کې سناس گنجائش چې دینه هغه موجود وي. د اخیری خبرې کول نو رستو چې په دې کې به مونږ په کم یو قول باندې عمل کوو زما د ناقص رائے مطابق او زما د حیثیت د یو طالب علم چې کوم رائے باندې کومه د دین د طالب علم په حیثیت باندې د هغه نه مخکې زدا خبر عرض وکم چې د دین مسائل د فقهي مسائل په دې کې اختلاف چې دینو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم رحمت ویلې دي. خپل رائے په چا باندې په زور باندې مسلط کول چې نه چې زویم ماتيږي نو خامخا به ماتيږي، او که زویم چې روزه په نه ماتيږي نو خامخا به نه ماتيږي. خپل رائے په زور باندې په چا باندې مسلط کول نه په بل چا باندې پکار دی، او نه خپل په خپل ځان باندې په خپل عوام باندې په خپل خلکو باندې نه د بل چا رائے چې دینه د هغه تسلط پکار دی. نو چې کوم انسان ته کوم یو سیزو خخکاری او کوم علماو خبره ورته چې دینه هغه بهتر ښکاری، هغه د پاغي باندې عمل وکي. زما د رائے مطابق دا چې دا خبره د انجکشن دا مسله دا د میډیکل ساينس سره تعلق ساتي، دا د طبيبانو د ډاکټرانو او د ماهرینو سره چې دینو تعلق ساتي، او د اغي د میډیکل ساينسز د ریسرچ مطابق کوم انجکشن د انسان ولګي، نو دغه انجکشن په غوخه باندې ولګي او کدا په رګ باندې ولګي، د دې اثر
دماغ ته هم ځي او د دې اثر د معدې ته هم ځي. د میډیکل ساينسز د ریسرچ او د هغې د وینا مطابق اوس به راشو شریعت لا. د شریعت کم سیس چې معدې ته رسي، معدې ته ورکوزیږي، خېټې ته ورکوزیږي، جوف ته ورکوزیږي، کم حکم په هغې باندې لګي نو هغه حکم به په دې باندې لګي. او د روژې د ماتېدو حکم چې پې وشي نو دا تحقیقي قول دی، څوک د دې نه اختلاف کوي نو د هغې دپاره دا چې کوم شپږ اقوال ما ذکر کړل نو دا هم بې دلایلو نه دي. په دې باندې د هر یو مکتب فکر والا علماو سره ځان له خټوس او مضبوط دلایل دي. زه د هغې د نورو کسانو باندې سره رد نه کوم، ما خپله یو خبره تاسو ته وړاندې کړه. او احتیاط هم په دې کې دی، احتیاط په دې کې دی چې ته د شک نه به وځې روژه ماتېږي که نه ماتېږي، ماتېږي که نه ماتېږي، د دې شک نه به ته بلکل وځې او روژه به دې هم خرابه نه شي. او اسم چې بیمارې اسم چې تا ته روغ انسان خو ستن نه لګوي، روغ انسان ته خو څوک ډریپ نه لګوي، خو ډریپ او انجکشن په هغه وخت کې لګي چې کله انسان بیمار وي. نو چې بیمار وي نو الله تبارک وتعالى اسانی راوستي ده. الله تبارک وتعالى فرمایي فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. چې څوک په تاسو کې مریض دی یا په سفر باندې دی نو هغه د نورو ورځو کې خپل روزي برابر کی. فعدة من ايام اخر دغه شمار دی په نورو ورځو کې برابر کی. نو الله تبارک وتعالى یو سهولت مونږ تاسو لپاره کړی دی او تحقیقی او احتیاطی فتوا دا چې د روزي د ماتېدو حکم دا وشي. لہذا د روزي د بچکولو لپاره چې کله انسان د روزه دغه روزه اخري دغه روزه ماته کی ستن د تولېږي پستن باندې د روزي نه ماتېدو حکم وشي نو بیا د رستو نور روزي ونیسي دغه د نور ورځونه ونیسي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.